بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخ کې حاضر یم. زما عزتمندو، نن درته په دې ویډیو کې د سورۃ القریش ډېرې اهمې مجربې وظیفې بیانوم. کله چې تاسو دا وورئ نو حیران بشئ چې الله جل شانه په دې سورۃ مبارکه کې څومره ډېر لوی طاقت کې ښودلی دی. زما عزتمندو، د سوره قریش دا وظایف د هر قسمه حاجتونو د پوره کېدلو دپاره او د هر قسمه خواهشات او مقاصدو د حل کېدلو دپاره تاسو کولی شئ. یا په تاسو باندې د دشمن یره دا خوف دی، نو که د دشمن د خوف او د یرې نه امن او حفاظت غواړئ نو تاسو دا خاص وظیفه وکړئ. یا زما عزتمندو، د ستاسو د رزق او د مال دولت مسله وي نو دا وظیفه وکړئ. کریم رب در باندې د رزق دروازې را پرانیزي او د هر قسمه د رزق تنګي او پریشانی الله جل شانه به د ستاسو ختم کړي او دا داسې زینب الله جل شانه تاسو ته د رزق بندوبست وکړي چې تاسو ورته حیرانه پاتې شئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل ملا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان نور ښکلي الفاظ تاسو منشن کوئ ولیکئ. دې لپاره چې مال حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو د سورۃ القریش دا خاص وظایف کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ، سکپ کوئ یې مه. زما عزتمندو، دا نننۍ وظیفه د سورۃ القریش یوه ډېره خاص او عظیم الشانه وظیفه ده. الله جل شانه په دې سورت مبارکه کې ډېر لوی کمالات او برکات اچولي دي. زما عزتمندو، دا یو ورکوټ شان سورت مبارکه ده. دا سورت مبارکه د قرآن مجید په اخیری 10 سورتونو کې یو عظیم الشان سورت مبارکه ده. زما عزتمندو، دې سورت مبارکه ته سورۃ القریش ویل کېږي. زما عزتمندو، دا خبره تاسو یاد ساتئ چې قریش د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خاندان ته ویل کېږي. الله جل شانه نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په قریشو کې او قریشو کې بیا بنو هاشمو کې او بنو هاشمو کې بیا بنو عبدالمطلب کې الله جل شانه مبعوث کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی اخیری پیغمبر دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس بل پیغمبر دنیا ته راتلونکي نشته او کو څوک وایي چې زه پیغمبر یم نو هغه دروغجن دی او کذاب دی. بهر حال زما عزتمند، اوس راځم وظیفې طرف ته. کله چې تاسو دا وظیفه وکړئ نو دې د برکات او د ثمراتو به تاسو ته پته ولګي، تاسو ورته حیران شئ. لومړنۍ وظیفه زما عزتمندو چې زه تاسو ته کومه بیانوم، کله چې تاسو په سفر باندې روانېږئ، هوایي جهاز وي یا سمندري سفر وي یا تاسو موټرسایکل وغیره سفر وي، د هر یو څیز چې سفر وي چې تاسو په اوږد سفر باندې روانې، تاسو دا وظیفه وکړئ. ان شاء الله تعالی په سفر کې به الله جل شانه تاسو د هر قسم حادثو نه، دا رنګې د مصیبتونو مشکلاتو نه به تاسو محفوظ ساتي. ترتیب او طریقې زما عزتمندو دا ده چې د ټولو نه مخکې به 11 پیرې تاسو درود شریف ولولئ او بیا به 101 مرتبه 101 پیرې به تاسو
لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف دا سورت مبارکه به تاسو ولولئ او په اخره کې بیا یو لس پرې درود شریف ولولئ ان شاء الله تعالی سفر به محفوظ وي. یا دا رنګ زما عزتمندو تاسو باندې د دشمن له طرف نه یره ده او تاسو دا غواړئ چې زه د دې دشمن نه محفوظ شم نو زما عزتمندو دا سورت مبارکه صرف او صرف یو لس ځله ووایئ یعنی 11 بار د دې ورد وظیفو کې ان شاء الله تعالی د دشمن د هر قسم حمله نه او د ضرر نه به تاسو محفوظ یې. دغه شانت زما عزتمندو کله چا د کاروبار مسله وي د رزق مسله وي او د رزق او د مال او دولت د تنګي ډیره زیاته وي نو داسې کس ته پکار ده چې هر ماښام مونځ نه پسته دا سورت مبارکه صرف 11 مرتبه یو لزلیل ولی او بیا د الله جل شانه نه دعاګانې غواړي. دا رنګ زما عزتمندو زمونږ خغرونه او خويندې چې دا غي د ګردو مسله وي ګردو کې زخم وي په ګردو کې ګټ کې وي نو هغه د پاره دا سورت مبارکه ډیر اثر کوونکې دی. ترتیب او طریقې زما عزتمندو دادا چې یو له سورزو پر په مخه باندې روزانه او پیره لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف دال لولي په بودي شوف کوي اوس کې دي ان شاء الله تعالی دی به خبر هم نبی الله جل شانه ورته شفا ور نصیب کړي. یا زما عزتمند تاسو یو ځای کې ملمانه یې او یا داسې خوراک ته چې تاسو داغه په باره کې یریږئ چې یاره دا خوراک زه او کما اسنه چې ماته نقصان نه ورسي نو زما عزتمند کله چې تاسو هغه خوراک شروع کوئ چا باندې مشک وي او یا خوراک باندې مشک وي نو چې کله خوراک شروع کوئ نو داغه نامخ کې سورۃ القریش یو پر اول ولا په خوراک باندې شوف کا ان شاء الله تعالی په دغه خوراک کې قسم مسله وي نو الله جل شانه به تاسو د هغې نه نجات تر نصیب کړي. یا هغه رونه او خويندې چې هغوی د زړونو بیماران وي نو دوی ته پکار دی چې کله هم وبس کی نو په بو باندې دا سورت مبارکه شوف کوي کریم رب ورته د زړه د بیمارونو شفا کامله عاجله ور نصیب کوي. زما عزتمندو د دې ترتیب او طریقې کار دا دی چې د ټول نه مخ کې یو لس پیره درود شریف او بیا سورۃ القریش 70 مرتبه او یا پیری لستل دي. کله چې سورۃ القریش ولستو نو بیا به یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم 21 مرتبه یو شپره بداس تاسو دا ولولئ او بیا په اخره کې یو لس پیره درود شریف ولولئ په بو باندې به شوف کاوه اسکه ان شاء الله تعالی دغه پریشانی دغه بیماری په الله جل شانه ختم کی. زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه او ډیره زیاته خوښی وي. که ویډیو مو خوښی وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کوم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره